السلام علیکم دوستانو، تاسو په خپل یوټیوب چینل ټیکنیکل هاشمی کې هر کله وایم په دې هیله چې تاسو به هم جوړ روغ او خوشاله یاست. جی دوستانو، کچیر تاسو د خپل فیسبوک آی ډي سره خپل نک نیم یعنی دوهم نیم هم لګول غواړئ، نو ان شاء الله په دې ویډیو کې به زه تاسو ته درښیم چې تاسو د خپل نوم سره تاسو نک نیم څنګه لګولی شئ. نک نیم ډېر خلکو د خپل نامه سره خپل تخلص لګولی، یعنی کله چې د فیسبوک پر آی ډي باندې هغه نوم راسي، د نوم په څنګ کې تاسو کتلی وي یو بل نوم هم په بریکټ کې بند وي، و دې ته نک نیم ویل کېږي چې په هغه سره د آی ډي چې کوم د فیسبوک آی ډي هغه ډېره ښایسته او ښکلې معلومیږي. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته درښیم چې موږ نن پر خپل فیسبوک وال باندې یا پر پروفایل باندې موږ نک نیم څنګه لګولی سو. نو زه تاسو ته په دې ویډیو کې درښیم چې تاسو نک نیم څنګه لګولی سئ. نو ګران دوستانو، که مو چیرې زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړی نه وي، نو بالکل زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ګینټي بټن ووهئ، نو زموږ چې کوم را روانې ویډیو وي د ساینس یا د ټکنالوژي په اړه باندې د هغې معلومات به ضرور در تاسو پر در رسیږي. نو دوستانو، راسو چې ویډیو وګورو او په ویډیو کې جی دوستانو، بالکل ورځو د نن کوم چې زموږ موضوع و نک نیم په فیسبوک کې خپل دویم نوم یا تخلص لګول چې دی هغه به نن موږ تاسو زده کوو. نو بالکل تاسو دلته کتلی سئ زما نوم شیر علي هاشمي او د شیر علي هاشمي سره چې دی آفیشل ما لیکلی دی، زما چې کوم مین اکاونټ دی هغه دا دی شیر علي هاشمي او پر څنګ باندې آفیشل، یعنی آفیشل چې کوم دی دا چې کوم شی دی دا زموږ نک نیم دی. نو بالکل اوس به ورځو موږ تاسو دغه نوم چې کوم دی دا به موږ تاسو ور بدلوو او زده کوو به چې دا نوم څنګه بدلیږي او چې دا هم بدل کړي بیا به زموږ نیک مو سره بدل سي. د ټولو نه مخکې به تاسو راسئ سیټینګ اینډ پرایونسي، یعنی زموږ چې کوم دا لاین دی و دې ته به موږ تاسو راځو او دا باندې به کلیک کوو. نو پر دې باندې دا کلیک کړئ، د هغه نه وروسته به بیا مینوالو موږ تاسو راځو او سیټینګ ته یو ځل بیا دا نښان چې ما ورته وکړئ نو پر دې باندې به تاسو کلیک کړئ. د دې بعد به بیا موږ تاسو راسو ډایرکټ و پرسنل انفارمیشن ته، دغه انفارمیشن چې کوم دی دا دې ته به موږ تاسو راځو. نو پرسنل انفارمیشن چې دی کله کلیک کړئ نو د هغه بعد کې بیا راځئ ډایرکټ و نیم ته. و نیم ته چې کله تاسو رالاست په نیم کې دلته شیر علي هاشمي لیکلی دی، لاندې تاسو وینئ او د دې څه ټولو څه مخکې لوړ چې کوم دی ادر نیم ورته ویل کېږي. نو زه به تاسو ته لږ معلومات درکړم، دغه ځای کې چې کوم شی لیکلی دی دا باندې نک نیم راځي. دا ګوره زما زوړ نک نیم چې کوم دی هغه آفیشل ما لیکلی و. نو اوس به ورسو دا نک نیم چې کوم دی هغه به موږ تاسو بدل کړو، پر دې باندې به کلیک کړو او دا به موږ تاسو ته خلاص شي. دا چې کله خلاص شي دی تاسو دا پوښتنه کوي چې میډین نیم یعنی خپل درمیانه نیم پرېږدې، که خپل نک نیم ایږدې، که خپل د چا سره چې تا واده کړی د هغه نوم ایږدې، د پلار نوم ایږدې، زوړ ستا نوم ایږدې، نوم د ټایټل سره ایږدې، څه شي ایږدې، خو موږ ورته وایو چې موږ نک نیم ایږدو. زما نک نیم چې دی اوس ټکنیکل هاشمي دی، نو زه به دلته ورسره ولیکم ټکنیکل هاشمي، زما د یوټیوب چینل نوم دی. او دلته چې کوم یو نښان راځي مینوالو، دا نښان به تاسو د ځان سره ضرور نوټوئ، هغه دغه نښان دی دا مخامخ، یعنی دا د دې مطلب دا دی چې زه پر ټاپ باندې راولم، یعنی لوړ یې راولم. لوړ دا بالکل ټیک سو، دا وینئ تاسو په دې لیکه کې کتلی سئ مینوالو، دلته دا وګورئ شیر علي هاشمي او ټکنیکل هاشمي ورسره ولیکل سو. نو اوس به صرف ما تاسو راځو دا سیف بټن ته، دا بټن به پرو، د هغه بعده به بیا دا چې دی اوکې کېږي. نو سیف بټن چې موږ تاسو ووایي نو اوس دا شی چې دی هغه دلته ختم سو، مکمله سو. اوس به موږ تاسو زو خپل یو مین آی ډي ته یو ځل بیا هلته به موږ تاسو وګورو چې زما نوم په څه طریقه سره راغلی دی. نو بالکل دوستانو ورځم ګورو به چې زما نوم څه رقم لیکل سوی دی، دا دی تاسو کتلی سئ شیر علي هاشمي ټکنیکل هاشمي راغلی. نو بالکل دوستانو اوس تاسو کتلی سئ چې مخکې آفیشل و او اوس چې دی ټکنیکل هاشمي سو. نو په دا رقم تاسو خپل تخلص یا دویم نوم چې دی هغه ورسره راوستلی سئ نک نیم. نو هیله ده چې تاسو به دا ویډیو خوښه سوي. تر نور ویډیو پورې د الله په امان.